بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين اودها خلقنا قالوا چوای انا نصارى بشک من عیسیانیو اخذنا اغستو منغا میثاقهم پوخ لوزو پخوعد د دوینا فنسو نهی رکړه دوی حزونی و برخه مما دغه سنا ذکرو چې بیان کړي شو دوی ته به پاغي سرا فاغرینا بینهم العداوه پس را پورته کړه مونږ په منځ دوی کې دشمنی والبغضاء او کنا الى يوم القيامه تر ورځ د قیامت پورې وسوف او ډیر ضرب ينبئهم الله خبر کړي دوی لره الله بما كانوا يصنعون په هغه څه چې دوی کوي یا اهل الكتاب ای اهل کتابو قد جاءکم یقینا راغلی دی تاسو ته رسولنا پیغمبر زمون یبینو چې بیانوي تاسو لکم تاسو ته کثیرا مما ډیر مسلې دا هغه سنا کنتم چې تاسو تخفون پټوي من الكتاب د کتابنا ويعفو عن كثير او مخړوي د ډیرو خبرونه قد جاءکم یقینا راغلی دی تاسو ته من الله د طرف د الله نه نور رڼا او کتاب مبین او یو کتاب ښکارا يهدي به الله خودنه کوي پاغي سره الله من اتبع هغه چاته چې پیروي کوي او اتباع کوي رضوانه د رضامندۍ د الله سبول السلام خودنه ست کوي لارو د سلامتیا ته ويخرجهم او باس دوی لرا من الظلمات د تیارون الى النور رڼاتا باذنه په حکم خپل سرا ويهديهم او هدایت کوي دوی ته الى صراط مستقيم په طرف د لارې نیغي لقد كفر الذين يقينا كافر شلاغ کسان قالوا چوای ان الله بشک الله تعالی هو المسيح ابن مريم هغه هم مسیح زوی د مریم دی قل ورته وایا ای پیغمبره فمن يملك پسوګ اختیار لري من الله شیئات مقابله د الله کې د سشي ان اراده کچری غواړي الله يهلك المسيح ابن مريم چې هلاک کړي مسیح زوی د مریم و امه او مور دغه ومن فی الارض جميعا او هغه څوک چې دی پزمکه کې ټول ولله او هم یوازې د الله د ملک السماوات بادشاہي د اسمانونو والارض او د زمکی وما بینهما او سچ په میز د دوانو کې دی یخلق ما یشاء پیدا کوي سچ غواړي والله على كل شيء قدير او الله په هر یو شی باندې قدرت لرونکی دی